زمونږ ډېر ناپوهه مسلمانان په دې غفلت کې پراته دي چې بس الله غفور الرحیم دی، الله به جنت راکړي بس. نه ای زما محترم، د الله د رحم دپاره یو څه سبب یې که نه، د الله رحم به هله راځي چې عمل دې کړی و که نه. دا د منافقینو عقیده ده چې یاره صرف اور صرف د الله په رحم توکل کوي. د مؤمن سړي به دا نظر یو دا عقیده وي چې یاره عمل کوم بیا د الله د رحم امید طلبګار یم او د الله د رحم امید ساتم چې یا الله د دې اعمالو سره په ما رحم وکړه او جنت ته مې داخل کړه. داسې نه چې په دنیا کې مې اعمال هم کړي خو الله را باندې دا رحم ونه کړي چې سره د دې اعمالو باندې ما جنت ته داخل نه کړي، نو دا به څومره د نقصان خبرې. نو چې هر کله د انسان اعمال داسې وو چې د الله د رحم برابر و، الله په رحم وکړو، دا انسان به الله جنت ته داخلوي. داسې نه ده چې ما او تا دې د خپلې خواهشاتو موافق زندګي تېره کړي، د خپلې مرضۍ موافق هم ژوند تېر کړی، هېڅ عمل هم موږ نه کړی او دا ګمان کوو چې الله به په موږ باندې رحم وکړي. نه، تخفي لاسونه وخوځوه، الله به رحم په تا وکړي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. ای زما د امت خلکو جنت نشئ لیدلی، جنت ته نشئ داخلی دی حتی تؤمنو چې تر څو ایمان نه راوړې، ایمان هم زړه ته نه داخل کړی، مؤمنان شوي نه هغې پورې جنت ته نشئ داخلی دی. بیا د الله رسول وایي د دې ایمان یو سبب هم درته ښیم ولا تؤمنوا حتى تحابوا. که د ایمان دعوه کوئ او محبت درکئ، د یو بل سره مینه محبت نه ساتئ، نو مؤمنان هم نه یئ. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، مؤمنان نشئ کېدی چې تر څو پورې د یو بل سره مینه محبت نه یې ساتلی، د مؤمنانو سره مینه او محبت نه یې ساتلی، هله به په تا کې ایمان راځي. که یو سړی وایي زه مؤمن یم او دا معیار چک کول غواړي، نو په ده کې به د یو بل سره مینه او محبت خامخا کړي. د هر مؤمن مسلمان سره به دا محبت ساتي، هر مؤمن مسلمان به په ده باندې ښه لګېږي، د ده زړه به صفا یي د کینو او د بغضونو نه. ځکه د الله رسول وایي مؤمنان نشئ کېدی حتی تحابو، تر څو چې د یو بل سره مینه محبت ونه کوي، د یو بل نه زار او قربان نشئ.